دوستانو نن چې زه په کومه موضوع باندې تاسو سره خبرې کوم نو شاید تاسو ته به د دې په اړه له مخکې نه هم معلومات وي چې یوه ناره چې په پاکستان کې ځینې بې شرمه ښځو ډېره مشهوره کړې ده او وایي چې په دې طریقه باندې موږ د ښځو حقوق غواړو چې هغه ناره ده میرا جسم مری مرضی، یعنی زما وجود او زما خوښه چې زه پرې هر څه کوم. دوستانو که څه هم په دې اړه باندې د پاکستان په مختلفو ټلویزیونونو کې پروګرامونه شروع دي، لکه څو ورځې وړاندې چې د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون کې هم د لیکوال خلیل الرحمن قمر او د ماروي سرمد ترمنځ هم په دې باندې جنجال او جګړه وشوه چې ماروي سرمد دا خبره کوله چې زما جسم او زما خوښه دا خبره صحیح ده او موږ به دا ایجنډه پر مخ وړو، خو خلیل الرحمن قمر صاحب د دې مخالفو او ډېرې سختې خبرې هغې ته وکړلې. دوستانو غواړم په دې اړه زه هم تاسو سره خپل نظر شریک کړم. ډیره د افسوس خبره خو دا ده چې زموږ زیاتره پښتانه ورونه هم دا خبره کوي چې باید په دې طریقه باندې ښځو ته حقوق ورکړل شي او ښځې پرېښودل شي چې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. دوستانو یوه خبره به واضحه کړم چې هیڅ سړی هم د ښځو د حقوقو مخالف نه دی. هر هغه سړی چې د ښځو د جایزو غوښتنو مخالف او ښځو ته خپل حقوق نه ورکوي هغه سړی نه دی او بلکې انسان نه دی، ځکه چې ښځې د الله تعالی داسې نازک مخلوق دی چې په هغې باندې باید ډیر زیات رحم وکړی شي. خو بل اړخ ته ښځې چې په کومه طریقه باندې د حقوقو غوښتنه کوي نو دوی دا خبره په یاد ولري چې د اسلام د راتلو نه مخکې به ښځې ژوندۍ په ځمکه ښخولی شوې. کله چې اسلام راغی نو ښځو ته دومره حقوق ورکړی شو چې هغوی د کور ملکې جوړې شوې. ښځو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره په جنګونو کې برخې اخیستې دي او هغوی سره ډېرې مرستې کړي دي. نو اسلام چې ښځو ته کوم حقوق ورکړي دي د هغې نه زیاتره حقوق ورته دغه د غرب ازادي نشي ورکولی. خو په دې خبره باندې ټول پوهیږي چې دا ایجنډه د چا ده او د څه لپاره په مخ باندې وړل کیږي. ښځې دې دا خبره هم په یاد ولري که دوی وایي چې زما جسم او زما خوښه، نو کله چې ستاسو سترګه خوږ شي یا ستاسو سترګه ړنده شي نو باید یو منټ کې زر تر زره خپله سترګه له بیمارۍ نه وساتئ او خپله سترګه بیرته جوړه کړئ. او همدغسې که یو بله خطرناکه بیماري تاسو کې پیدا شي، یعنی د کینسر بیماري یا د اډوکو بیماري یا بله څه مرض پیدا شي، نو باید تاسو خپله زر تر زره له ځانه وباسئ، ځکه چې دا ستاسو جسم دی او دا ستاسو مرضي ده. خو هیڅکله هم انسان دا هر څه خپله نشي کولی، ځکه چې انسان پیدا شوی د الله تعالی په خوښه دی. د هغه د مخ نمونه، د هغه وجود او د هغه هر څه د الله تعالی په خوښه باندې پیدا شوي دي او د الله تعالی نه بغیر په دې کې هیڅوک بدلون نشي راوستی. نو دا خبره په یاد ولرئ چې ستاسو جسم او ستاسو وجود ستاسو نه دی، دا د الله تعالی امانت دی. الله تعالی د خاورو نه پیدا کړی او بیرته به خاورې کیږي. دوی دې واضح کړي چې ښځو ته کوم رقم ازادي ورکړی شي. اسلام چې کومه ازادي ښځو ته ورکړې ده د هغې نه زیاته ازادي ورته هیڅوک هم نشي ورکولی. یو ځل بیا هم وایم چې دا د بل چا ایجنډه ده او دا د غرب ګوډاګیان غواړي چې زموږ په کور کې زموږ حیادارې خویندې میندې هم بې حیا کړي او روډونو او سړکونو ته یې راوباسي. نو دوستانو په دې هیله چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوي وي او زما په مقصد باندې به تاسو پوه شوي یې، مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ، خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریک کړئ چې د دې پیغام نه هر څوک خبر وساتل شي. له نورو ښایسته ویډیوګانو او معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.